څنګه چې تا ته حق د خپل بچو مستقبل شته، څنګه چې تا ته حق د خپل بچو مستقبل شته، داسې ما ته هم حق د خپل نظریو منزل شته. او ته چې بار بار زما مخکې د هغه نوم اخلې، ته چې بار بار زما مخکې د هغه نوم اخلې، درد او په ژړا حق د زړه سنګدل شته. او هغه غلام څه وکړي، چغې خو به وهي. هغه غلام څه وکړي، چغې خو به وهي. ته چې ورله زړه چوې نو بیا خو ډز د قاتل شته. او تا آئین نه یوه لوبه جوړه کړې ده محافظه. تا آئین نه یوه لوبه جوړه کړې ده محافظه. ملک بیا راټینګ کا، د دې تباهۍ عوامل شته. او ولې پښتانه به ټول عمر ملا ته ناست وي؟ ولې پښتانه به ټول عمر ملا ته ناست وي؟ ولې پښتنو کې خو ترقي پسند هوښیار قابل شته؟ او دا د پیغلو په بورکه چې د کابل سیاستونه کوي، دا د پیغلو په بورکو چې د کابل سیاستونه کوي، داسې انتها پسند د ښځې حقیقت اوس هم غافل شته. او هغه شیخ ډینې ټیسټ نه مني په جنسي تیری. هغه شیخ ډینې ټیسټ نه مني په جنسي تیری. حیرانه نظریاتي کونسل مخکې اوس هم داسې بل شته. او ښه ته تپوس کوې چې دغه پیغله زه څنګه پیژنم؟ ښه نو ته تپوس کوې چې دغه پیغله زه څنګه پیژنم؟ دا خو مې د زړه سر په مخې او یو تور تل شته. او د سکول متوازي نظام مدرسه شیخ چلوي. د سکول متوازي نظام مدرسه شیخ چلوي. خو افسوس یو زوی بیکن هاوس کې هم داخل شته. او مجسمه ولګوه د دې پښتون غلام په چوک کې. مجسمه ولګوه د دې پښتون غلام په چوک کې چې پته ولګي پښتنو کې هم داسې یو بزدل شته. او پنجابه ته په ما بار بار اوړه ګرانوي. پنجابه ته په ما بار بار اوړه ګرانوي. نو اخر زما د ګیس او بجلی خو هم څه محاصل شته. او بیوروکریټ د نیب قانون آزاد یو سپین کونتر ګرځي. بیوروکریټ د نیب قانون آزاد یو سپین کونتر ګرځي. خو د غریب 50 یونټو بجلی بلها غټ بل شته. او خپل نظریې دپاره بار بار قید کیږي. خپل نظریې دپاره بار بار قید کیږي. خان سره یو دوه شیران سواتي او شهباز ګل شته. او شیخ ته د پیغلې بورکه نه ښکاري خو هورې ورته ښکاري. شیخ ته د پیغلې بورکه نه ښکاري خو هورې ورته ښکاري. شیخ د هورو په برېښنا او ایمان کامل شته. او آخري شعر د مقطع چې د انقلاب په لار به همیش د مخکې مخکې وي. د انقلاب په لار به همیش د مخکې مخکې وي. د بغاوت په لار وګوره کاروان کې صمد ننګیال شامل شته. د بغاوت په لار کاروان کې وګوره صمد ننګیال شامل شته. صمد ننګیال شامل شته. ډیره مهرباني.